دوستانو راځو یو مریض چې هغه د پیلویک ساحې او لور ابډامن کې به ډېر زیات دردونه ورته زموږ کلینیک ته مراجعه وکړه نو الټراساونډ نو ورته وکړو. الټراساونډ کې په واضح ډول سره چې ښکاري انډومیټروسس ښکاري او بل پی آی ډي ښکاري. نو راځو انډومیټروسس دا په انډومیټروسس کې به څه شوي د انډومیټرم کومه طبقه را دا به څنګه شوي تک شوي وي نو ډېر واضح ډول سره ښکاري. که موږ تاسو وګورو سکرین ته نو د دې کازز به څه شي. کازز چې دي عمده کازز بیکټیریل انفیکشن دا گینیکالوجیکل پروسیجر دي او بل چې دا پی آی ډي دا او بل چې دا هارمونل چینجز دي او مریض کې به دا هم کوي چې انفرټیلیټي رامنځته کړي اقامت رامنځته کړي شنټوب په ښځو کې او بل مریض کې چې وو په دې کې به پین مینسز پین ډایرنګ مینسز به او پین ډایرنګ انټرکورس په دې وخت کې ډایریا ان کانسټیپیشن به ورته نو مریض ته به نوزیا ومیټینګو نو موږ ورته چې تشخیص کې خودو انډومیټروسس او جمع پی آی ډي نو مخ ته ګورو د دې ټریټمنټ لپاره چې کوم موثره دوا ده هغه ورته څنګه کوو تطبیق کوو.